الله حافظ په مخه شه هلکه زرداده جی سر جی ته ورسه یو کپ چای راواخله د شیدو هغه پر دا سر مې ډېر بد درد دی وشتی سر جی ورسه هله بیدار بیا ټلیفون د چا راغلی وایي د کوره ټلیفون دی هلو سیده زم په خبر یم سبا روزه ده خو ته په خبره یې چې بابا ناجوړ و څه پیسې را سره وې ګډې پر بابا ولاړې و سیده ته دا زما زیات په ګرم پکېږي نه ستی ورپې نه څه زما څه ولې هغه ګډې پر بابا ولاړې یا د تنخوا پیسې خو ګردې ما نه واخیستې بابا نه و ناجوړه ما نه په وړې په هسپتال بس سیده ټیپ زه نن خنجې ته یمه که چیرې څه پیسې راکړې بیا به زه در زمان شی در واخلم سید که خدای کو ټیک بس سیده ته ګرم مه کوه تر تا زیات زما ګرم پکېږي که خدای کو زه یې کار چلوم الله مالک دی سید څه ته را چای ګلانې دې پخ کړي هلکه زرداده صاحب جی چای غم درته ویلي که د خوایي غوښې پخې زغر دې راواخه دا چای دره صاحب جی روان یم دا د سبزي چای هلکه دا کپ واخله هلکه په دفتر باندې لږ پام کوه زه په 10 منټو کې راځم سمه ده سید صاحب جی ټیک دی وایي صاحب جي خو بیا راځه ولاړې بیا هم خبره ویره سو هلته کور راشن هم نشته هلته بابا څه پیسې را سره وې ګډې پر بابا ولاړلې یا الله ته زما مدد وکړې خدای پاک السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه خیرات ستړی مه شئ جوړ په خیر څنګه خیرات جوړ یاست څنګه جوړ امن دی بیداره شما زکه الحمدلله د روزې دپاره څه راشن پکار و څه دي انشاءالله ولې نه ملاویږي ته دی وکړه نو 5 کیلو بره راکړه 5 کیلو برس 5 کیلو غوړي راکړه تیلوي والا کیلو والا صحیح یو 3 کیلو بینسن هم سره راکړه رافضه شربت هم راکړه بل خرما هم سره راکړه بیل بدر جوړ او بیل ور جوړ کړه به دا سوداګر دره سم زه به بیل در جوړ کوم سم ته سامان وتره و بس صحیح کور ودان الله عزت خرما ډیر نشي ان شاء الله ورچو او صحیح ده دا وتره و بس ده بیل ده سي سامان ورو بسم الله ټوټل سامان دی ورچو رابطه دې ورواچوي عثمان خان دا بیل ده 12300 12300 صحیح جنس سلام شه خوره خیر مشه ته سړی مشه وروره څنګه یې خیرات اکشنان شه دی شکر دی الله احسان دی خوره دا د روزې دپاره مې څه راشن دله راوړی دی دا به واخلې او دا څه پیسې هم سره واخله په د روزه کې به څه ګزاره په وکړي سلا د مخاروه الله دې په خوارو سترګو مو راوینه امین امین بس خوره دواړه لکه د دوه زره تېره ولې نه د لکو الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه صاحب جي بیخي زر نه رالې کار وشو و بس کار وشو زرداد خانه بس لاړم زه ښه ده وکړه ډېر ښه ده وی کوله خوا ټلیفون دی هلو ها صاحب جي که د سامان د روزې هغه در راوړې تا څه وایې رښتیا وایې صاحب جي ولې نځوانه دا فرض روزه را روانه ده ستا په کور کې راشن نشته ورته و ماته نه وایه ته د زما دومره خدمت کوې د زما د بچیانو خدمت کوې د زما د کور خدمت کوې نن ستا په کور کې راشن نشته ورته شرمېږه ماته نسې ویلی صاحب جي تاسو تنخوا راکړه ما بابا علاج پوکړي ما سره څه ورکړي نه
دا خو نه ده خبره، په دې کې د زړه خبره نشته. الله ماته نن راکړې ده چې زه په دې کې چې د خپل د ما سره ته ګرد عمر را سره د لس کال د ما سره سره زما دومره خدمت کوي، نو زما د خدمت موقع ماته میلاویږي، ورزه د تا سره نه وکم. خو بیا الله د ما ساخي ده، الله راکړې ده دغه دپاره ده چې زه پر یو خوار، پر یو مسکین، پر یو پړوسي باندې زما نظر دا خو نه د ما سره د سبا کې د ما سره الله واخصله بیا بس سبا زما زامنو مجبوره کېږي. ښه خبره ده. په مجبوره کې چاته ګرد عمر وایه. ساجي دا مازغه ماته نه ویلو، ماته به ډېر خوند راکړی. داسې ته په ټلیفون خبرې کولې، ما ستا خبرې واورېدې، که نه زه خو په دې شي نه خبرېدم. ما چې شکر دا تنخوا وړې ده په کور کې هر څه شته، زه دې په پلار هم نه وم خبر چې ناجوړه دی. صاحب چې ما زړه نه څوکه منه څه درته ویل ګرد عمر دا ته را مه کوه چې هر شی دې په کار، هر طرح تنګ صدر باندې راغله. خپل صاحبجي ته وایه انشاءالله ورتعالی د الله په حکم ورسره زه به د تا سره ښه کوم. سید کور صحیح ده. الله دې عزت وکړي. اوس